فرمایش خاص د صاحب آباد لپاره د فرمایش دی ناصر خان کاکړ موید کاکړ د کیبل اسلامي تجارت والا وارث چانا د کراچي سرچې د سنټر جیل سره فرمایش کړی دا فرمایش دی او دا یو غزل د ټول ځوانانو فرمایش بیا باندې پیار اله فرمایش کوي بادار ولاړی له دنیا څخه کله ریشي لای چا څخه وسموینه پر دنیا دوزئی ولاړی جندال رئیس رازی کا دوزئی ولاړی له دنیا څخه کله ریشي لای چا څخه وسموینه پر دنیا دوزئی بادار ولاړی رازی خانه دوزئی خاص تاجر رشید خان کاپڑوں کی شد مرگی آواز سوالا زموږ د پاره ارمان جنو راځو زموږ د پاره ارمان جنو راځو بادار څومره دا غم جنو راځو له حد یوړي پر دنیا دوزئی نمیر شیراز خانه دوزئی او لطیف خان بیا هم د مظاهر سره الله زره کلدار بخشش کړی سره د ګولډن حکمت بادار ولاړی له دنیا څخه کله ریشي لای چا څخه وسموینه پر دنیا دوزئی ولاړی راځه خان له دنیا خاص کر دا غفار خان د زوم دی هغه فرمایش دی او په اسلام دا فرمایش دی قربان قربان دیوالانو کجرو ماخانو سیاګولو دې نو ټوخنه کړی دا فرمایش دي سره درج سره وجنه تور خان په سوچ کې دای د خپل بابا دا خدا غ میرویس خان بچیو پرې سولا پر دنیا باندې د غم ناره په ژړا باندې وسميريشي دای چا دوزئی ولاړی راځه خان له دنیا دوزئی بادار ولاړی له دنیا څخه کله ریشي لای چا څخه وسميرينه پر دنیا دوزئی بادار ولاړی راځه خان ساګول
خان اشرفزئی و احمد الله نسیم خان ټوپونه کړي انوار خان دوستونه فرمایشتي عبدالولي سلطان پهلوانو د ګولډن حکمت او د عبدالستار خان چې د زمرو لیدونکو نو ټوپونه کړي هغه یې فرمایش دی محمود خان خوشحال تور خان لاهور والا ډاکټر دل محمد جمعه خان بجدالدین دا یې فرمایش نو ټوپونه یې کړي دي او لالی ماما او ګل محمد کرمی ځوان د بجې ملګري چې لاس حرکت یې بخښه کړې د دې دا یې فرمایش دی پر خړو خاورو مې پیر ځواکلی و رئیس رازق د پټېدو کلی و غرزا د پاک سبحان سوله چې در ذکر کاغروان فضل کرم چنا والا عجیب مقام پروانو ګولډن حکمت باجزئی محمد اکبر خان باجزئی کریم خان باجزئی دې په فرمایش دي دا غرزا د پاک سبحان سوله زموږ د وطن نامیان خزان سوله اوس یې نه وینم جبار خان کارمان له دنیا ولاړې په ارمان کارمان اوس یې نه وینم جبار خان کارمان له دنیا ولاړې په ارمان کارمان خوشي ژړېږي یار افغان یولی له دنیا ولاړې رازق خان ولاړې باداره له دنیا څخه کله هېرېږي له چا څخه اوس یې نه وینم پر دنیا دوزی له دنیا ولاړې رازق خان او رفیق خان لاهور والا به فرمایش دی
دنیا ولاړې رازق خانه دوزئ لاړې بادار له دنیا څخه کله هېرېږي لی چا